کوم حاجی دی چې حج ته تللی ټول مراسم یې پر ځای کړي خو حج نه کېږي. د نفس سیرت صاحب دا هغه حاجي دی چې د ریا دپاره حج کوي. زمونږ او ستاسو اکثر ملګري چې لاړ شي غریب ځان ستړی کړي او چې کوټې ته لاړ شي خلکو ته وایي ما اته طواف وکړه، ما نه وکړه، ما ورته وایي تا یو هم ونه کړ. کله چې حاجي ریاکاري او حج د ریا دپاره کوي نو دا هغه حاجي صاحب دی چې ټول فرایض واجبات او سنن یې په ځای راوړه او د حج هم قبول نه دی. دویم هغه حاجي دی چې د فرایض او واجبات او سنت هر شی په ځای راوړه خو روپۍ یې حرامې دي نو فرض ساقط شو، یعنې سړي روپۍ حرامې دي د باندې حج فرض دی خو د حاجي چې کومه مرتبه ده او کوم فضیلت دی هغه دته نه ورکول کېږي. نو هغه حاجي چې هغه د ریاکار دی او هغه حاجي چې مال حرام دی دا هغه حاجي صاحب دی چې حج یې وکړه خو قبول نه دی. شیخ صاحب آخري پوښتنه هغه دا چې کوم حاجیان الله دې ټولو ته د حج کولو توفیق نصیب کړي هلته خو دوی قرباني کوي، صحیح ده، ذبح کوي، بله قرباني پې پاتې ده که نه؟ نه، کوم حاجیان چې په حج کې قرباني کوي نو هغوی مسافر دي او د قربانۍ دپاره اقامت ضروري دی. هغوی چې هلته قرباني کوي دا موږ او تاسو پښتو کې ورته قرباني کوو، اصل کې دم د شکر دی. دغه قرباني چې موږ او تاسو په خپل وطن کې کوو دا جدا شی دی او هغه جدا دی، هغه دم د شکر دی او دا قرباني ده، نو دا قرباني په هغوی نشته.